د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو مرستیال له معرف رادیو تلویزیون څخه لیدنه وکړه. مهاجر فراهي د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند معرف رادیو تلویزیون په هیواد کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې مهمه رسنۍ یاد کړه. په دغه لیدنه کې د تلویزیون رئیس انجینیر عزیر بریالي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال په ورتګ خوښي وښوده او هم مهاله یې ورسره لاسته راوړنې، پرمختګونه او ځینې ستونزې شریکې کړې. ښاغلي عزیر وویل چې ښوونیز او روزنیز تلویزیون د عصري او دینی تعلیم د زده کړې تشویق او خپراوي لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. مهاجر فراهي د معرف تلویزیون د کارکونکو له کړنو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې په ټولنه کې د معرف تلویزیون کارکونکي د غوره ښوونکو حیثیت لري. ښاغلي مهاجر وویل چې د شته امکاناتو پر مټ کولی شو څو له تعلیمه بې برخې هیوادوال له تعلیمه برخمن او شته تعلیمي بهیر ته وده ورکړو. په پای کې انجینیر عزیر بریالي د ستونزو د حل وړاندیز وکړ او ښاغلي فراهي ژمنه وکړه چې ستونزو ته به ژر رسیدنه وشي. د یادولو وړ ده چې په هیواد کې معرف تلویزیون یوازینۍ ملي ښوونیزه رسنۍ ده چې له لسیزو راپدې خوا د هیواد بچیانو ته ښوونیزې او روزنیزې خپرونې نشروي.